د چکتن تعالی په نامه زده کوونکو له مننه چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامو مه پر تن وي. لکه څنګه چې زده کوونکو په تېر شوي لوست کې د څه په اړه پوه شوو او هغه دا لوست مو د څه په اړه و. هو زده کوونکو زموږ تېر شوي لوست عنوان د اقالې په اړه و. اقاله کول په بیه کې په کومو حالتونو کې څه کیږي ترسره کیږي او په کومو حالتونو کې چې هغه متضر وي نو په دغه حالتونو کې چې اقاله نه کیږي هغه مو هم بیان کړه. شرطونه مو وویل په همدې ډول ځینې احکام ځینې مسایل یې درلودل د هغه په اړه مو په پوره ډول سره بحث وکړو او زده مو کړو. زه په دې ویډیو کې یا په دې لوست کې د څه په اړه پوهیږو هغه هم د بیه کې یو بل ډول بیه ده چې د مرابحې په نامه ده. نو د مرابحې بیه به په دې لوست کې ولولو چې دغه بیه کوم ډول بیه ده په لغت او اصطلاح کې څه ته ویل کیږي او احکام یې څه دي او د روالي حکمت یې پر څه کېدی. نو پوره ډول په دې کې پوه شو. نو ملتیا مو غواړم په پوره ډول ورته غوږ ونیسئ او زده یې کړئ. لومړی به ووایو چې خپله مرابحه بیه په لغت او اصطلاح کې څه ته ویل کیږي. په لغت کې څه ته ویل کیږي ګټې او ډیروالي ته ویل کیږي. په همدې ډول شرعاً کې یا په اصطلاح کې په معلومه ګټه باندې د مال خرڅولو ته څه ویل کیږي مرابحه بیه ویل کیږي. په معلومه ګټه یعنې ګټه باید پکې څه وي معلومه وي. نو که هغه ګټه په کوم ډول معلومه وي نو په همدغه لوست په آخر کې به په پوره ډول پرې پوه شو. راځو د دې بیې د جواز سبب او حکمت یې په څه کې دی چې دې ته ولې جواز ورکړل شوی دی. په همدې ډول زده کوونکو د جواز سبب او حکمت یې په څه کې دی. ډېر داسې تجاران یا داسې کسان دي چې په بازار کې کله چې دوی یو څه اخلي نو د هغه په هغه قیمت چې په نورو ځایونو کې ورته تعین شوی دی په هغې باندې نه پوهېږي نو دوی غواړي چې خپله په یوه ګټه باندې هغه مال واخلي. نو په همدې ډول راځي دغه اخیستونکي څخه چې بیې دی د هغې څخه هغه ته وایي د مثال په ډول چې په 100 افغانیو کې به زه تا ته 15 افغانۍ څه درکړم ګټه درکړم او دغه مال به ستا څخه واخلم. چې په همدې ځای کې دی چې دې ته څه ویل شوي دي په همدغې بیه کې چې په دې طریقه کیږي نو دغه بیه سمه ده. په همدې ډول راځو د مرابحې ځینې شرطونه دي چې دغه د صحت شرطونه یې کوم دی هغه به په ګډه سره ولولو. لومړی دی د اخیستلو اصلي قیمت باید معلوم وي یعنې د اخیستلو اصلي قیمت. نو د مثال په ډول کې چیرې یو څوک له یو قرطاسې څخه یو قلم اخلي نو هغلته باید څه ووایي چې هغه بیې یعنې دغه قلم یې پر تا 10 افغانۍ خرڅ کړ نو دلته څه دی د دې قیمت معلوم دی. نو په همدې ډول په دویم کې ویل شوي دی چې د ګټې اندازه باید معلومه وي. هغه ګټه چې اخیستونکی پلورونکي ته ورکوي هغه ګټه باید پکې معلومه وي. لکه څنګه چې همدغه مثال کې چې ویل شول یو قلم یې په 10 افغانۍ ورکړ نو په دغې قلم کې څه دي شاید 2 یا 3 افغانۍ ورته څه پاتې شي ګټه پاتې شي. همدا ده چې هغه پلورونکي ته یې ګټه څه ده معلومه ده. په همدې ډول راځو د دې باب اړوند ځینې احکام دي یا حکمونه دي چې د هغې په اړه باید هم پوه شو چې پکې څه راغلی دی او څه ډول حالتونه یې پکې بیان کړي دي. لومړی ویل شوي دي چې که په اصلي قیمت باندې د دوبی څوک دی یعنې هغه کس چې کار کوي د دوبی رنګ کوونکي تراز نقش او نګار کوونکي او مزي څه تاوونکي او د حمل څه دي بارولو نقلولو او خوراک پیسې څه دي ورزیاتېدل دي. نو وروسته له هغې څخه به څه وایي نو په همدې ډول څه دي خوراک پیسې ورزیاتېدل څه دي جواز لري. او که په همدې ځای کې یو څوک ووایي چې دغه مال مې پر تا خرڅ کړی دی په دغې معلوم قیمت باندې نو دغه کې د مرابحه بیه په سمه توګه شوې ده. او که چیرې ووایي چې دغه مال مې پر تا خرڅ کړی دی په یوه یعنې په تا مې خرڅ کړی دی او دلته قیمت او بیه معلومه نه وي نو دغه جواز نه لري او دا سم نه ترسره کیږي. په همدې ډول د امام ابو حنیفه ویلی دی که چیرې مشتري په کوم خیانت باندې په دې ځای کې پوه شولو نو کولی شي چې دی په خپل اختیار سره په همغو یادو شوو سامانو باندې هغه مال واخلي او یا هم دغه بیه رد کړي او سرته یې ونه رسوي. په همدې ډول زده کوونکو درس مو همدومره و. راځو خپل د نن ورځې لوست به خلاصه کړو چې د څه په اړه مو معلومات ترلاسه کړل او تاسو په څه باندې پوه شوئ.
لومړی مو څه وویل چې موضوع مو د مرابحې بیې په اړه ده. مرابحه بیه مو په لغت او اصطلاح کې څه کړه؟ تعریف کړله. په همدې ډول د دې بیې ځینې جواز سبب او حکمت و چې په دې اړه باندې هم پوه شولو. د مرابحې بیې ځینې شرطونه ول چې د هغه شرایط یا شرطونه باید په نظر کې ونیول شي تر څو چې دغه بیه مو په پوره ډول څه کړې وي؟ سمه ترسره کړې وي. په همدې ډول ځینې احکام یې وله چې دغه احکام مو هم باندې هم پوه شو او د امام ابو حنیفه په دې ځای کې څه ویلي دي چې مشتري باید څه ولري؟ په دې ځای کې حاکمیت دې ولري که چیرې په کوم خیانت باندې پوه شولو نو وروسته له هغې کولی شي په خپل اختیار باندې دغه مال په یاد شویو سامانو واخلي او یا هم بیرته دغه بیه یې چې کړې ده یا د عقد یې چې کړی دا له منځه یوسي. نو په همدې ډول زده کوونکو دا مو درس و چې درس مو د څه په اړه و؟ مرابحې په بیې په اړه و. نو دا مو باید په کورونو کې په پوره ډول زده کړئ او دغه ویډیو په تکرار ډول وګورئ او تشریح له یاده زده کړئ. په همدې ډول زده کوونکو د کورنۍ دندې په توګه څه کوئ؟ د ارزونو پوښتنو ته به ځوابونه وایئ ځکه چې تاسو اوس په ټول وس باندې په پوره ډول څه کړی؟ حاکمیت ترلاسه کړی دی او ارزونو پوښتنو ته په اسانه ډول کولی شئ چې ځوابونه ووایئ. نو تر څو چې زه بیا راځم او تاسو ته یو نوی مهم لوست چې د تولیې بیه ده د هغې په اړه تاسو ته معلومات درکوم او تشریح کوو په ګډه سره. نو تر څو چې زه بیا راځم تاسو په پاک الله سپارم. تاسو ته ښه وخت او ښې چارې.